د منځونو په هکله بیان او وعظ زمونږ شروع او د مازدیګر د مانځه متعلقه خبرې مونږه ویلې وي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو د منځونو اعمال او عقایدو حفاظت فرمایي. اوس د ماښام د مانځه باره کې یو څو ضروري خبرې عرض کومه چې دا هم یو اهمه فریضه ده. پرویزیان منکرین حدیث هغه د منځونو پورې احکامو پورې عباداتو پورې مسخرې کوي او انتهایی خطرناک خبره پکې دا ده چې د مسلمانۍ په جامه کې د علم د ګیری د قرآن په نوم باندې د نورو ډیرو تیارو خورولو سره سره د بې ادبۍ او د بې حیایۍ خورولو سره سره د دینی مسائلو عقایدو احکامو احادیثو او کتابونو د حدیثو پورې او مسائلو پورې د موبایل د لارې نه د سوشل میډیا په ذریعہ باندې مسلمانانو باندې او خصوصا پښتنو باندې دا یو ډیره لویه فتنه شروع ده او لګیا ده. په دې موبایل باندې یو زنديق تاسو پیژنئ او جانا پہچانا سړی دی. هغه کله د 10 مسلو پورې خاندي کله سنتو پورې خاندي. داغه کفری او بیدینی عقاید و مسائل و خبرونه یو خبر دام دا چې د منځونو پورې خندا کوي، اقامت پورې خندا کوي، رکوع سجده پورې خندا کوي، علماء پورې خنداګانې کوي او دې ته نوم د قرآن د تابعدارۍ ورکوي. دا خپل بيدینی منافقت او د اسلام په وړاندې چې کوم ګستاخی کوي او د دې را روان کل د کوم را لکانو جنکو کوم ذهن خرابي کوي هغه ظالم دې ته د قرآن تابعداري وایي. په دې وجه د ډیرو اهمو خبرونو یو خبره ده چې علماء اسلام دغه فتنو مخنیوي وکړي. امام ابن منیر اسکندرانی او لوی عالم تیر شوی دی. هغه په خپل یو کتاب کې لیکلی چې خلق جهاد فی سبیل الله تزیو اهم کار کوي، الله دې امداد وکړي. خو زه د خپل علم د فتنو مقابله کې صرف کومه او هغه خلق چې د اسلام په جامه کې په اسلام حمله ور دي او د اسلام اعمال او عقاید او مسائل او اخلاق د دې موجوده معاشره او مسلمانانو نو باسي، نو زه د خپل علم دغه فتنهګرو خلاف استعمالومه او الله به د جهاد نه اهم ثواب راکړي. او ضروری خبره واضحه ده ځکه مسلمان او اسلام او دین چې دغه ځای ته را رسېدلی دا ډېر په قربانو را رسېدلی. اوس د مسلمانانو د ایمان تحفظ کول، د حیات تحفظ کول، د نظری او د عقیدې تحفظ کول واضحه خبره چې ډېر اهم شی دی چې یو سړی د ټولو علماو خلاف د یو نه د دوو نه د نومي عالم خلاف بې علمه خلک راپاسی او ځان ورته د هغوی خیرخوا جوړوي چې ما سره ستاسو غم دی، ستاسو د اعمالو د اخلاقو او تاسو خو لوټ شوي او داسې. نو دغه زندیق ته مونږ وایو ته څه شی په خپله بیا
چې دا ټول علما خراب دي نو ته څه شي تا الله والعیاذ بالله که رسول الله صلی الله علیه وسلم تو خو فتنه د دجال نه خطرناک فتنه اللہ قرآن مجید کی فرمائی انما یخشى اللہ من عباده العلماء دا علماء نملی اللہ قرآن مجید کی فرمائی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون علماء بعلم برابر ندی اللہ قرآن مجید کی فرمائی پاتیشتم سفارہ کی علماء علم درجہ ورکڑی دا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات او زندیقا ستانی که برطانیه راغلی وا بلا فوج راوسته بلا وسائل ورسرو پیسې او سرمایه‌کاری خورا کړی وا په خلکو کې د مدرسې او د علماء کرامو او د فقه حنفي خلاف نفرت پیدا کولو لپاره آغا انگریز خوار و زار شو الحمدللہ پا خپل مقصد کی کامیاب نشو او زندیقا ستا پشانتی نور بمراشی میدان باطل نبریدی دا غلط خبره چې باطل به ختم شي یا به باطل غلب پاتې شي تر قیامت پورې به دا فتنې راځي ختمیږي نه بدلیږي شکل بدلی ولیکن علماء اسلام الحمدللہ دا ډېرې فتنې راغلي دي خدای ختمي کړي دي انشاءالله خدای به ختمي انشاءالله او دا عوام دوی ته پېژندلی چې ته مردار یې دا خوله دی د مردارو ده د حیواناتو زناورو ده د دې غزار به تا ته در رسي د دې رد عمل سره ته مخ شوی ستا مازغه خراب شوي دي ته د محدثینو ازار والی ته د علماو ازار والی ته د اسلام د احکامو د مسخري په نتیجه کې لیونی شوی ته نه پوهېږي اوس ته د ډالرو د پیسو او د باطل په هغه شاباسي کې لا مشغوله خبره دا کومه چې د هغه زندیقانو یو مهم دام دی چې په دې رکعتونو د مونځ پورې خندا کوي د سنتو پورې خندا کوي د جمع دعا پورې خندا کوي د امام د قرت پورې خندا کوي پرویزیان وای چې رکعتونه په اسلام کې نشته دا چا ویلي چې دا رکعتونه درې دي او دا څلور دي او دا دوه دي بس کل قد علم صلاته وتسبیحه الله خپوی دی د هر چا په منځ او په تسبیح باندې چې څومره دیو کو څنګه دیو کو څه ټایم دیو د دې آیت دا تحریف کوي مون خدا نه وایو چې د الله پاک علم په منځونو باندې د بنده نشته او د مانده د بنده نه الله خبر نه دی هیڅ کله د آیت مطلب دا دی چې دا مخلوق څنګه بندګیم کوي الله ته خبر دی دا مطلب هم دی چې هر سړی په خپل عبادت الله پوهه پیدا کړی دی په خپل انداز د عبادت باندې الله دې پوهه کړی دی دا ګوره دا ونی چې دا په قیام کې دي دا ساروي د په رکوع کې دي دا ماران لړمانان او حشرات الارض په سجده کې دي دا الله نظام دی انسان ته الله د دې ټول عبادت او مجموعه د مس په شکل کې ورکړي قیامم کوي رکوعم کوي سجدم کوي قیدم کوي مز دومره اهم شی دی چې امام ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه لیکلی دي چې په اسلام کې څومره عبادتونه دي هغه په دې مانځ کې مختصر طور را جمع شوي دي الحمدلله په مانځ کې ذکر شته دی سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم الله اکبر ربنا لك الحمد سبحانك اللهم التسبيحات دي الله اکبر الحمدلله په مانځ کې قران لوستل شته دی الحمد شریف او بل صورت وزرو په مانځ کې د زکات مزاج مشته مال لګول د جمی
د ستر د عورت چې راولي فرض دی که نه عورت په ټول د مانځه فرض دي حصه ده دا جامې پیسو باندې شوي دا کومې اوبه چې په اودس کې استعمالېږي د بجلۍ په ذریعه راویستې شوي دا په پیسو شوي دا جانماز په کوم ځای چې ته ولاړې دا ټول د مال د لګولو په نتیجه کې انسان ته لاس ته راغلي نو په مانځه کې د زکات معنا هم پرته ده د زکات اثر هم پکې دی په مانځه کې روژه هم شته دی بلکې پوره روژه پکې ده په روژه کې خو صرف خوراک سکاک بندي مانځه ته چې انسان ودرېږي نو خوراک سکاک هم پرېږدي جایز خبر هم پرېږدي اخوا دیخوا قتل هم پرېږدي سبحان الله پورا روجه په مانځه کې ده سبحان الله په مانځه کې جهاد هم پروت دی ځکه جهاد فی سبیل الله د کافر قوت کمزوري کولو ته وایي او کافر سره جنگ کولو ته وایي چې اسلام غالب شي د اسلام قانون راشي د اسلام نظام راشي منځ د نفس او د شیطان خلاف جهاد دی دا هم جهاد دی او منځ دومره اهم دی چې د صلات خوف طریقه قرآن مجید سورۃ نساء کې را لېږلې ده دا د جهاد په وخت کې کېږي چې د مانځه د وجې نه به تاسو جهاد نه پرېږدئ او د جهاد د وجې نه به مونځ نه پرېږدئ کله چې تاسو دشمن سره مخامخ شوئ په جنگ کې او خطره وه الله فرمایي دا فوج دا ډله دا لښکر د مسلمانانو د دوی حصې شي یو حصه د دشمن ته مخامخ ودرېږي بله د جمع ته ودرېږي امام پسې که دوه رکاتي د مونځو یو رکات تې وکړي بیا د دا ډله لاړه شي دشمن ته د مخامخ ودرېږي هغه بله به راشي د امام پسې منځ دومره اهم دی چې دلته معاف نه دی چې په سر دشمن ولاړ دی او جهاد دومره اهم دی چې په مانځه کې تغییر راوستو لاړ راشه او جهاد مه پرېږده فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله یادو نو په مانځه کې دومره جامعیت دی چې په دې کې د جهاد فی سبیل الله مادام پرته ده دیو جنا د منځ دا عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی په معراج کې ورکړی دی هر حکم په ځمکه باندې راغلی دی او د منځ اهمیت ته چې دې لپاره الله پاک خپل پیغمبر ذات ته غوښتي او دا تحفه ولا هغه دی منځ دومره اهم دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی وفات شو سړی وفات شو روایتو د حدیث کې راغلی دي د خلکو خیال دا و چې دا منافق دی او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم به د پسې د جنازه نه کوي په ده باندې صحابه کشمکش کې و فکرمند و چې څه به کېږي او خلق وی دا کافر دی دا مسلمان نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ادریدو وی فرمایل دا سړی تاسو چرته په منځ لیدلی دی یو صحابي راوړاندې شو د الله پیغمبره ما سره د پیرا و پیرا د غزا او د جهاد په موقع باندې نو ما ته د ویلیو چې ته څوکۍ کوه زه به څو رکعته مونځ وکړم نو ما دی په دغه موقع کې په منځ لیدلی نبی پاک صلی الله علیه وسلم مسکی شو په خندا شو او هغه جنازې ته هغه مرده ته وفرمیل چې ستا ملګري په تا باندې ګمان د دوزخي کوي حالانکه ته خو اعلی ترین جنتی سبحان الله علماء اسلام لیکي که خدای مکا د یو سړی نه داسې خبره وتله چې هغې سره دی د ایمان نه
نعوذ بالله خلاص شي دا جبه خو ډېر خطرناک شی دی ډېر زهریله شی دی داسې یو ټکی ترې وځي د خولې نه چې د اسلام د دایرې نه ووته وایي که دا سړی په صحیح طریقه اودس وکړي او 2 رکعته مونځ یې وکړو دی واپس اسلام کې داخل شو ځکه په دې مانځه کې دا ټولې خبرې شته د کفر نه بیزاري د بېدینۍ نه براعت او د اسلام په دې ښکلي دین باندې اقرار او اعتماد الحمدلله په دې وجه سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه با چې څوک دسته لېږله یا به گورنر یو ځای باندې څوک مقرر کړ ورته به ولیکل چې ستا دا ټوله ډیوټي به زه دې نه معلوموم چې ته مونځ څنګه کې چې مونځ دې صحیح رکوع سجدار حرکات سکنات قرات الفاظ وختونه پابندي وه صحیح وه نو زه به دې نه فهموم معلوموم چې دا نورې ډیوټۍ کې چې تا ته څه حواله خبرې دي او ستا دا نور کارونه دا ټیک دي او که مونځ دې ضایع کړ نو زه به دې نه دا معلوموم چې دا نورې خبرې به تا ضایع کړي الله پاک دې مونږ صحیح مونځ گزار جوړ کړي او الله پاک دې مونږ تاسو کې د مونځ مینه او محبت پیدا کړي فرمایي د ماښام مونځ دا 3 رکعاته دی څو دی د دې 3 رکعاتو د ماښام د مانځه باره کې فقها لیکي چې اول د ماښام مونځ داود علیه السلام کړو قصه داسې وه چې حضرت داود علیه السلام د الله پاک خلیفه و الله حکومت ورکړو بادشاہت پیغمبرو رښتینی حق کتاب په نازل شوی زبور شریف د آسماني کتابو او الله پاک دته د خپل کتاب دومره آسان کړو د په جبا چې هغه به وایي چې زه په سفر ځم او په دې اس باندې زین واچوي بخاري شریف کې روایت دی حکم به وکړه چې اس تیار کړئ زین پې واچوئ چې دی به را روان شو اس ته به چې را رسېدلو د زبور شریف یو ختم به کړی زبور شریف کې څه زبور شریف کې وظیفې وي دعاګانې وي مناجات نن مونږ د ذکر د تلاوت د استغفار د توبې الله ته د جړا نه محروم یو بلکې که څوک جاړي مونږ ورپورې خاندو دا ولی 2 غټي وجې دي یو په زړه کې د دنیا محبت ډیر شو او دویم زموږ نظر غلط استعمالي چې کوم قوم کې د دنیا مینه رااله د قرآن او سنت د اسلام او د دین د الله او د رسول مینه بدلته نه صحیح او چې څوک سترګې غلط استعمالي د په ذکر کې په مانځه کې په دعا کې په بیان کې په تلاوت کې به خوږوالی دی مزه به نه د دې وجې نه چې زمونږ سترګې غلط استعمالي زمونږ مونږ نه خشوع وځي تلاوت نه خشوع وځي اثر وځي ذکر نه اثر ووتو امام عبدالرحمن مقدسی یو ډېر لوی عالم تېر شوی بزرګ هغه لیکلي دي چې د دې عرش په خوا کې د فرشتو یو جماعت دی او د هغوی کار دا دی چې شپه ورځ الله ته جاړي بس د الله د یاري نه جاړي او داسې جاړي چې د هغوی د سترګو نه دا اوښکې داسې رواني لکه نیرونه چې روان کله نه چې جهنم پیدا شوی دی نو د جماعت د ملائکو خاص کسان دي چې هغوی ژړا کوي د الله د یارې نه نن زموږ په ډله کې د الله یاره نشته مونږ خو خبرو ته د الله یاره وایو د الله یاره څه ته وایي دا به څنګه معلومو چې زموږ په ډلو کې د الله پاک نه یاره شته یا نشته
یا د دې کشته یا نشته یا د دې کس په زړه کې د الله مینا محبت یا رشته کې نشته فارموله وره کم سره چې په دین برابرو د حلال او حرام تمیز پکيو په سنت بدعت باندې کنټرولو بدعت او نظام سره په سنت برابرو د سره د الله نه یری دغه د الله یره پرته ده د الله پاک مینه بلګی ده دغه خدای الله په دین روان دی دغه خدای الله په احکام باندې کلک دی او کوم سره کې چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت نو د الله احکامات نو د حرامونو ګناهونو نه پرهیز نو دا بے حیا دی پاسل کې الله پاک دې مونږ کې حقيقي حیا پیدا کړي دا دومره بے حیا دی چې د خالق نم حیا نه کوي دا الله نم حیا نه کوي نن مونږ نه پویو اصل کې دومره سخت بی علمی ده راکې چې مونږ خپل جهالت هم نه پیژنو دوستانو خفه کېږئ ما تاسو ګورئ که نه یو ځای کې زه بد نظري کومه یو ښکلي انسان ته ګورم ما ته پته چې دا حرامه ده چې الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم او پیغمبر مومنانو ته خطا کوي نظرونه بازي او حفاظت کوي د سترګو دا آیات راته معلوم دی مثلا راته معلومه چې دا چا حیا ده د چا پرده ده د چا خور لور ده دا راته معلوم دي خو بیا هم زه بد نظري کوم صحیح خو که دغه وخت کې یو لیونی سپی را منډه کي نو هغه سپي نه یارېږم بیا مخ ته نه ګورم بیا سره د ځان غمي منډه کم بیا بد نظري نه کوم نو موږ د سپي نه یېرېږو د الله نه یېرېږو داسې ده که نه ده بعضې خلک داسې لګیا خبرې کوي زه تاسو ته د خبره کوم چې کوم سړی په خبرو عادت شو صوفیان وی دی به د کردار نه محروم وي زمونږ سوچ دا دی چې زه ډېرې خبرې کوم نو دا به خیر وي ښه کار به کوم سړی چې د خبرو عادت شو سار را پاسېدو خبرې تر ماښامه نو وده کاکا زویه 2 به رښتیا ووایه 3 به رښتیا ووایه 10 به رښتیا ووایه دا رښتیا خو ډېر لږ دي که نه چې سار نه تر ماښامه زه لګیا یم او ته لګیا یې بیا به د دروغو پاټلې شروع کېږي که څه دې خیال دی دروغ چې لکه څنګه ویل ګناه ده داسې دروغو ته غوږ کېښودل هم ګناه ده که نه دې وجې نه د دې کثرت کلام د وجې زموږ زړونه سخت شو سترګې م کلکې شوې الله ته توجه نه راځي نو داود علیه السلام خلیفة الله الله پاک ته به یې جړل او الله پاک معجزه ورکړې وه د ښکلي اواز دومره تاثیر و د هغه په اواز کې چې غرونو به ورسره تسبیح کوله سبحان یا جبال اوبی معه الله تعالی فرمایي مونږ غرونو ته ویلیو د سره تسبیح کوي وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ اوس پنم ورته نرمه کړې وه بغیر د اور لګولو نه په لاس کې به یې راواغېسته او راتاو به یې کړله معجزه وه نرمه کړه الله پاک تیار کړو چې خدایا زما خو څه کسب نه دی زده هنر مې نه دی زده دا به څه کېږي الله پاک ورته وفرمایل چې زه به تا ته هنر وښیم داسې په لار روانو علما کرام لیکي 2 فرشتې راغلې د انسان په شکل خپلو کې خبرې کوي دی د هغې خبرې اوري وایي دا داود علیه السلام څنګه سړی دی ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی خو یو خبره مې پکې نه ده خوښه و یا غلطه نه ده خو د شان سر لایقه نه ده ګناه نه ده خو ډېره بخوه چې دام پکې نه وي و یا څه خبره ده وایي دی خو دی خلیفه خو بیت المال له تنخوا لي نو تنخوا خو منه نه ده خو دا پیغمبر دی خلیفة الله دی چې دیم ناغستی نو ډېره بخوه د وورې ده
دوی یا الله دا خبره خو ټیک کړي خو زما خو بچی دي او انسانم بشرم دا بس کیږي یا الله ما ته داسې یو کسب یو هنر یو فن راکا چې زه د بیت المال نه دا وظیفه هم نه علم بس الله پاک ورته دا معجزه ورکړه سبحان الله ورته فرمایل چې تا ته مې اوسپنه نرمه کړې ده او بس دې نه زغرې جوړوه زغرې پیژنئ که نه نه پیژنئ تاسو صرف موبایل پیژنئ او چارجر پیژنئ او غټ شي ته څه وایي چې هغه موبایل پې چارج کېږي پاور بینک که نه پاور بینک پیژنئ د جهاد آلات اسباب او د مشرانو هغه طریقې هغه اوسني نسل نه هېرې شوي خیال هم دی که نه زغره د پیښور په عجایبګر کې د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه زغره 2005 کې ما کتلی و چې اوس به یې که بني د الله پیغمبر چې وفات کېده په کور کې نور څه نه و د جهاد آلات اسبابو نن مونږ جهاد ته دهشتګردي وایو په خپلو کې په پوله باندې په پټي باندې 4-5 مړي کوو او شاباسي هم ورته وایي نر نر داسې ده که نه او د اسلام دپاره د ختم نبوت دپاره د صحابه کرامو د ناموس د دفاع دپاره د مظلوم امت د ادرسۍ دپاره جهاد فی سبیل الله ته مونږ تیار نه یو الله دې امت را بیدار کی او کم غفلت چې راکېدی او کوي خدای دې معاف کړي نو بس صحیح ده کنه نو حضرت داود علیه السلام ته الله اوسپنه نرمه کړله نورې خبرې به بیا کوو ښه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین